دا څه دی چې مې زړه دی د زړه سر دی د زړه تل دی کابل دی کابل دی او کابل دی دا کابل جان دی د سرای علاالدین څخه ده موږ د هوایي پل په سر باندې ولاړ یو او د ښایسته منظرې نه خوند اخلو دا هغه ځای دی چې په دې کې ډېره مینه ده ډېر خلوص دی د افغانانو او ډېر رفاقت لري د یو بل په مابین نو موږ وایو چې نه بیا توره پورته شي او نه سر په وینو رنګ شي باداره دغه جنګ دی د وطن اخري جنګ شي نو موږ هیله او توقع د افغانانو څخه او د ټولې نړۍ څخه دا ده چې دې ښار ته نور جنګ مه راوړئ دا ښار د ګلونو ښار دی دا د رنګونو ښار دی دا نور ما په وینو رنګوئ او یو بل شی د همدې پورې چې ښایست د پرون بل و سبا بل دی او نن بل دی کابل دی او کابل دی نو خدای دې وکړي چې آباد او ښاد واوسي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته لکه څنګه چې تاسو ګورئ موږ د کابل ښار د دارالامان په جاده باندې موقعیت سراهي علاالدین یا د علاالدین درې لارې د هوایي پله تر سر ښکلې منظره قصر دارالامان تاسو وینئ چې یو شانداره ښکلا یې دې جادې ته او دې ښار ته وربخښلې ده لکه یو شاعر چې وایي چې بیا نه توره پورته شي نه سر په وینو رنګ شي باداره دغه جنګ دی د وطن آخري جنګ شي مننه